مکې کې د یو ډېر شتمن کورنۍ یو ځوان هلک اوسېدو. ډېر مال او دولت کې یې ژوند تېر کړی و. ډېر ښکلی او ښایسته و. او مکې خلکو دپاره لکه هغه یو سلیبریټي غوندې و. او هغې هلک نوم و مصعب ابن عمیر رضی الله عنه. کله چې مصعب ابن عمیر دا واورېدل چې د محمد نوم یو کس مکې کې خلکو ته یو نوی دین زده کوي، نو مصعب بن عمیر په دې سوچ کې پرېوتو چې دا خو هماغه کس دی چاته چې خلک الامین وایي، یعنی کوم تر ټولو کې زیات رښتیا وایي او ټولو کې زیات تقوه لري. نو کله چې هغې نبي صلی الله علیه وسلم په اړه کې دا هر څه واورېدل، نو هغې دا نه ویل چې زه اوس یې په هغې ایمان راوړم، خو هغې ویل چې زه به هغې پورې ایمان نه راوړم چې څو پورې هغوی سره په خپله خبره نه وکړم. او دا د هغې وخت خبره ده چې کله د اسلام تبلیغ په ډېر ښکاره نه کېدو، یعنی هغه داسې وخت و چې نبي صلی الله علیه وسلم او هغوی لږ غوندې صحابیانو به دارالارقم کې به پټ ملاقات کوو. نو مصعب خبر شو چې نبي صلی الله علیه وسلم دلته خپل درس ورکوي. نو یو شپه هغلته لاړ او ور یې وټکو. نو چا نبي صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله مصعب ابن عمیر راغلی دی. نو نبي صلی الله علیه وسلم په دې ډېر خوشحاله شو او وویل چې ورته پرېږدی چې دننه راشي. نو نبي صلی الله علیه وسلم په دې پوهېدو چې هر کس اهمیت لري او هر کس الله لارې کې څنګه کار کولی شي. نو مصعب ابن عمیر چې دننه راغی او نبي صلی الله علیه وسلم خبرې واورېدلې، نو هغې ویل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. او بیا هغې ته ویلې شوي وو چې اوس به دا خبره ته پټه ساتې، نو هغې بیا چاته هم نه ویلي. دې نه وروسته به هغه نبي صلی الله علیه وسلم سره دارالارقم کې به ملاقات ته راتلو. خو مکې کې داسې ډېر خلک اوسېدل چې چا به جاسوسي کوله. نو هغوی مصعب له هلته تلو کې ولیدو او وکتو چې هغه خو مسلمان شوی دی. نو بیا هغه د مصعب مور ته لاړ او ویل چې ته خبر یې ستا زوی مسلمان شوی دی. نو کله چې هغې دا واورېدو هغه ډېره ویرېده او هغې خپل زوی ته پوښتنه وکړه چې دا رښتیا دي او که نه. نو هغې ویل او زه مسلمان شوی یم. نو هغې مور په خپل کور کې هغې له زنځیرونو کې وتړو او ورته محافظان ودرول. هغې مصعب له زندان کې خو واچوه، خو هغې زړه نه شو بدلولی، ځکه چې الله چاته د هدایت ورکولو اراده وکړي نو بیا څوک هم څه نشي کولی. لږ وخت پس چې کله نبي صلی الله علیه وسلم خپل تبلیغ خلکو کې ښکاره کول شروع کړل، نو ډېر زر ډېر خلک هغوی خلاف شول. نو نبي صلی الله علیه وسلم څه صحابیانو ته وویل که هغوی غواړي نو دلته نه هجرت کولی شي. مصعب ته چې دا خبره ورسېده چې ځینې مسلمانان دلته نه روان دي، نو هغې خپل مور نه ځان خلاص کو او وتښتېدو. نو دوی ټولو حبشه ته هجرت وکړو او څه وخت پس دوی ته چا وویل چې مکې کې ډېر خلک مسلمان شوي دي. نو ځینې صحابیانو دا ویل چې موږ به مکې ته بیرته ځو او هغوی سره مصعب ابن عمیر هم و. خو کله چې دوی مکې ته ورسېدل نو دوی ته احساس وشو چې دلته خو څه هم نه دي ښه شوي او حالات خو نور هم خراب شوي دي. مکې کې هر څه ډېر بد ښکارېدل، خو بیا هم الله سره خپل یو پلان و، ځکه چې د ګران وخت کې هم څه خلک داسې وو کوم چې یو ښار یثرب نه به راتلل. نو دوی ډېر وخت جنګونو کې تېر کړی و او ویل چې موږ دا اورېدي دي محمد صلی الله علیه وسلم یو نوی دین تبلیغ کوي او خلکو کې صلح راولي. نو هغوی نبي صلی الله علیه وسلم سره 2 ملاقاتونه وروسته مسلمان شول. بیا هغوی ویل چې موږ د خواهش لرو چې تاسو موږ سره یثرب ته لاړ شئ. خو نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې داسې نشي کېدی او زه تاسو سره نشم تلی، ځکه چې ما ته لا د هجرت کولو حکم نه دی شوی. نو بیا هغوی نبي صلی الله علیه وسلم ته ویل که تاسو نشئ تلی نو چا بل چاته موږ سره ولېږئ. نو دې وخت څوک مسلمان و. نو په دې وخت ابوبکر مسلمان و، عبدالرحمن ابن عوف مسلمان و، علي ابن ابي طالب مسلمان و. نو دا ټول ډېر لوی صحابیان وو او د نبي صلی الله علیه وسلم ډېر نږدې او ښه ملګري وو او ډېر زیات په دین پوهه وو. خو هغوی د انتخاب چا وکړو؟ مصعب ابن عمیر، یو وړوکی ځوان هلک. نو هغوی دا خوښه وه چې دا هلک یثرب ته لاړ شي، ځکه چې هغوی یو ډېر لرې سوچ لرو. مصعب چې هلته ورسېدو هغې تبلیغ کول شروع کړل او خلکو په ورو ورو اسلام ته راتلل شروع کړل. خو هلته 2 داسې قبیلې وې، اوس او خزرج، کوم چې هر وخت یو بل سره جنګېدلې. نو کله چې د قبیلې مشرانو دا واورېدل چې یثرب ته یو نری ماشوم راغلی دی،
او ټولو خلکو ته یو نوی دین زده کوي. یو داسې دین چا د لاسه مور پلار سره جنګیږي، رونه ځان کې جنګیږي او ټول یو بل نه بیل شي. نو هغوی دواړه ډېر غوسې کې رالل. یو سعد ابن معاذ او بل سعد ابن عباده. سعد ابن معاذ یو کس ته وویل چې هغې هلک پسې لاړ شه. نو کله چې کار ونه شو نو هغې اراده وکړه چې زه پخپله ځم. نو هغه ورپسې پخپله ووتو او ویل که نن د هلک دا ښار پرې نه ښودو نو بیا یې زه وژنم، پرېږدم یې نه. نو هلته چې ورسېدو ورته یې وویل ګوره دلته نه لاړ شه کنې زه به دې پخپله دې ځای نه بهر وغورځوم. خو دا وګورئ چې مصعب ورته بیا څه وویل، ته یو هوښیار کس یې، دا خپل کلي مشر یې او په هر شی پوهېږې، نو ما ته واوره چې زه څه وایم، او که زه رښتیا وایم یا دروغ وایم نو ته به پوه شې. نو که زما خبره ومنې نو ستا دپاره به ډېر ښه وي، او که نه منې نو زه به دلته نه لاړ شم. نو دا د یو مؤمن خصوصیت دی چې هغه په دې پوهېږي چې کوم موږ سره د الله پیغام دی دا د دوی خلکو تورونه زیات طاقت لري او الله چاته چې غواړي هدایت ورکوي. نو سعد ابن معاذ ویل چې ښه زه اورم، او بیا هغې هر څه واورېدل. نو کله چې هغې د اسلام پیغام واورېدو نو هغه مسلمان شو، او بیا هغې سره د هغې ټوله کورنۍ او قبیله هم مسلمانه شوه. نو د بل قبیلې مشر سیالي کې وویل که دا مسلمان شو نو زه هم به مسلمانېږم، که دا دومره ښه مسلمان جوړېدی شي نو زه دې نه زیات ښه مسلمان به جوړېږم. او بیا داسې یثرب کې اسلام خور شوی و.